خپل صحابه ته یې صحابه دا کاسته چې نامه معاویه دی دا په کفر په حالت باندې مړیږي. نن درته یو روایت چې کدم بسم الله کده دی باندې دفاع وکړه. شي ګوره انصاب الاشراف پنځم جلد دی وګوره 134 نمبر صفحه دی. عبد الله بن عمرو بن العاص د تا صحابي وی صحابي څنګه صحابي چې كنت عند النبي صلى الله عليه واله ز نبی کریم صلی الله علیه و آله سره موجود وم. فقال نبی کریم څه ویلو یطلع علیکم من هذا الفج دی درنا دی لارنا بو یکاسرتی رجل یکاسبرتی کاسفتنی یموت على غیر ملتی څه غاب د اسلام په مارګ باندې نه مړیږي غمارګ به د کفر په مارګ باندې وي. دا د رسول الله قول دی د شیا خبره نه دی دا رسول الله حدیث دی. لا اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له هر څه نه مخکې هر غیرتمن مؤمن مسلمان چې دا ویډیو په مخه درغله د الله دپاره یې تر نورو مؤمنانو ورسوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د دفاع دپاره یې تر ډېرو مؤمنانو ورسوي. د ما دپاره نه د خپل رب او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره تر څو د دې خلقو هغه حقد و حسد و بغض ټولې دنیا ته ښکاره سي. دوی دغه اعتراضونه کوي ځکه په دې کې الحمدلله ثم الحمدلله د اهل سنت والجماعت حقانیت ښکاره کیږي او د دوی بغض له صحابه ورسره ښکاره کیږي او هغه غیرتمن وشیه ورته وایم څوک چې د حق په لټه کې دي څوک چې له اهل بیتو سره په حقیقي معنا باندې محبت لري خو دغو خلقو په غلطه روان کړي دي هغو ته وایم دا ویډیو د الله دپاره وګوره تر څو د دې خلقو د دروغ درته ښکاره کړم بیا وروسته که دې کنځلې کولې توهین دې کول چې څه د زړه په غږ کې ته ازاد یې لیکن دا ویډیو یو ځلې خامخا وګوره تنها ورته کینه یو بغل ته سوا دې ولیدله بیا ته قضاوت وکړه. قدرمندو دوستانو دغه کس له یو کتاب نه چې د انساب الاشراف په نامو باندې د له 5م جلد ده. عجیبه خبره او د حیرانتیا خبره دا ده چې کوم کتاب او کومه صفحه دې کس را اخیستلې ده په همدغه صفحه کې یو روایت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام معاویه رضی الله عنه ته جنتي ویلی لیکن اهل سنت والجماعت ته الله جل وعلا یو حقیقي دین یو پاک دین له درواغو ورکړی ده چې امغه روایت چې نبی علیه السلام ورته جنتي ویلی ده نه هغه صحیح ده او نه دا روایت صحیح ده. مخکې له دې نه چې په دې روایت باندې خبرې وکړو چې دا روایت څنګه ده صحیح ده صحیح نه ده راځو معاویه رضی الله عنه له یو څو کتابونو د دوی نه درپېژنم او له امامانو نه یې درپېژنم کوم چې اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین. قدرمندو دوستانو تاسو ته به په اسکرین ښکاره سي نهج البلاغه د امام علی رضی الله عنه ته کوم منسوب کتاب د 3م جلد 114 صفحه ده. دا معتبر کتاب د دوی په دې کې 58 خطبه ده د امام علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په ایمان باندې علی رضی الله عنه شاهدی وای 58 خطبه ده په دې کې راځي چې د ده او د اهل الصفین په منځ کې څه شی پیښ سوي وو په هغه اړه باندې خبرې کوي. والظاهر او ظاهره خبره وای دا ده ان ربنا واحد د موږ وای رب یو ده د چا علی رضی الله عنه د ما او د صفین د خلقو چې معاویه رضی الله عنه امیر ده دغه ونبينا واحد او د موږ نبی یو ده ودعوتنا في الاسلام واحده او د موږ په اسلام کې کوم دعوه ده هغه د دوی د موږ یو ده لا نستزيدهم. ګوري امخکنی خبره کې داسې دوی اعتراض وکړي چې دا خو په ظاهره معاویه رضی الله عنه مسلمان د علی رضی الله عنه ورته ویل اوس باطن ته پسې ګوره علی رضی الله عنه څه وایي ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا. الله اکبر اعام شیو په چا پسې روان یاست تر څو به دا خلق دوکه درکوي تر څو به د تاسو اخرت در خرابوي. وایي موږ له دوی نه په ایمان کې په الله او په نبی علیه السلام په تصدیق باندې موږ له دوی نه زیات نه یو او دوی له موږ نه زیات نه دي. الله اکبر لا اله الا الله. آیا علی رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دې خبره نو خبر چې نبی علیه السلام معاویه رضی الله عنه ته ویلي د په اسلام نه مړ کېږي او دی دلته ورته وایي چې د هغه ایمان له ما نه زیات نه ده او د ما ایمان له ده نه زیات نه ده. اول کتاب دی
دوم کتاب زر به درته وښیم بحار الانوار علامه مجلسي په اسکرین به درته ښکاره سي 12 جلد 340 صفحه. په دې روایت کې عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه. جعفر عليه السلام ويا غل خپل پلارنا ويا علي رضي الله عنه اغا خلقوتا ويل سپجن کې مخامخ إنا لم نقاتلهم على تكفير لهم موږ ویل دوی سره جګړه دي دي پار نه کوو چې دوی کافران سوي دي ولم نقاتلهم على تكفير لنا او دوی له موږ سره په دې خاطر جنگ نه کوي چې موږ کافران سوي یعنی د کفر مسأله نه د سیاسي خبره ده ولكن رأينا أنا على الحق ورأوا أنهم على الحق. خبر دا چې ما خپل ځان په حق لیدل او دوی خپل ځان په حق لیدل. لدی روایت نه کته لاندې تاسو وګورئ ان عليا لم يكن علي رضي الله عنه ایت یو کس ته نسبت دې نه کول نی د شرک ورته کول نی د نفاق ورته کول ولكن كان يقول علي رضي الله عنه هم اخواننا بغوا علينا. دوی د مګرونه دي معاویه رضی الله عنه ورور ده د جنگ صفین سي څومره خلک دي ټول د مګرونه دي لیکن دوی بغاوت کړی ده په موږ باندې. هغه د بغاوت تفصیل به بیا که ضرورت شو بیا به درته وکړم چې دغه هغه بغاوت چې مؤمن مسلمان له اسلامه ور باندې نه وځي. تاسو راځئ دریم کتاب ته. دریم کتاب الاحتجاج د شیخ طبرسی دوم جلد 10 صفحه ده. په دې کې امام حسن علیه السلام ته وګورئ. امام حسن علیه السلام چې په مدائن کې د دوی له خوانه په چاقوګانو ووهلی سول نو بیا خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیه ته څه وایې؟ خلق بیخي حیران دي دا لویه قصه ده. دی څه ورته وایي په جواب کې؟ وایي ارى والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء یزعمون انهم لی شیعه. وایي د ما د قسم په الله وي قسم په الله دغه کسان چې وای ماته ځانونه شیعه بولي لدینه وای ماته معاویه رضی الله عنه ډیر بهتر. الله اکبر. ځکه وای دوی د ما د قتل اراده کړو د ما مالونه یې غلا کړل د ما پیسې یې غلا کړلې وغیره وغیره. آیا امام حسن علیه السلام رضی الله عنه او علی رضی الله عنهما دوی دواړه په دې نه پوهېدل چې نبي علیه السلام د معاویه رضی الله عنه په شان کې دا خبره کړې ده؟ حسن علیه السلام وایي چې معاویه د ما دپاره بهتر ده له دې شیو. او امام علی رضی الله عنه وایي چې موږ له دوی سره په دې خاطر جګړه نه ده کړې چې دوی کافران ول یا مشرکین ول یا منافقین ول بلکې دوی د موږ وروڼه دي هغه په دې نه پوهېدل. نن خمسخواره متعه کوونکي راولاړېږي خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې داسې قصه پېښه سوې ده چې د اهل سنت په کتابونو کې داسې روایتونه د معاویه رضی الله عنه په شان کې راغلي. بل کتاب ته راځئ. روائع المختاره من خطب الامام الحسن عليه السلام سید مصطفى موسوي 2 صفحه ده. په دې کې ومن خطبه بعد البيعه اغه خطبه چې معاویه رضی الله عنه سره بیعت وکړه لغه نو ورسره دا خطبه ورکړه یا اهل الكوفه اې د کوفي خلقو یو نفس لتاسو نه جدا کیږي وګده خبره ده لیکن د ماسې کوم زړه او نفس لتاسو نه جدا سوی پرې کې مې سره دریو اشیانو په خاطر د ما د پلار د مرګ په خاطر چې تاسو شهید کړل د ما مال مو غلا کړل او زمو په چاقوګانو وهلم واني قد بايعت معاويه فاسمعوا له واطيعوا. بلا شک وای مال معاویه رضی الله عنه سره بیعت وکړل دی هغه خبره واوري او دیغه اطاعت وکړي. الله اکبر. امام حسن علیه السلام خلق طویل تاسو له داسې چا سره بیعت وکړي دغه خبره ومني چې هغه په اسلام نه مړ کیږي. الله اکبر. امام حسن علیه السلام خپل وای چې ما بیعت ورسره وکړل هغه له داسې چا سره بیعت کول او صلح ورسره کوله او د مسلمانانو خلافت ورتر سپارل چې هغه په اسلام نه مړ کېدل. اعام شیو راویکسی په الله قسم دا خلق مؤخره در خرابی او دا خپل د امام حسن علیه السلام دی خطبو کتاب ده او عنوان ومن خطبه بعد البيعه. قدرمندو دوستانو بل کتاب ترازو جامع احاديث الشيعه السيد بروجردي ولسم جلد 343 صفحه ده په سکرین در تخکاره کی. په دې کې تاسو وګورئ بايع الحسن عليه السلام ابن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين. إمام حسن عليه السلام لمعاوية رضي الله عنه سر بيعت وكرل. دا بالكتاب رازو يو بل زيت دا كتاب بسيو قوري معرفة الرجال لشيخ طوسي اختيار معرفة الرجال لشيخ طوسي أول جل 315 صفحة. ودي كتاب كي مسلمانان وقوري معاوية رضي الله عنه سيكلا لحسن عليه السلام سره بصلح خطو لكل نبيا فقال يا حسن قم فبايع فقام فبايع. إمام حسن عليه السلام
بیعت وکړه له معاویه رضی الله عنه سره. ثم قال للحسین علیه السلام قم فبايع فقام فبايع. امام حسین علیه السلام بیعت ورسره وکړه. دا څنګه امکان لري اعام شیو سي امام حسین علیه السلام دی بیعت کوي، امام حسن علیه السلام دی بیعت کوي، د مسلمانانو خلافت دی ورته سپاري، د هغه په خلافت کې دی ژوند او زندگی کوي، د معاویه رضی الله عنه په خلاف باندې دی هیڅ خبره نه کوي. دا څنګه امکان لري چې نن دی بیا د تاسې اغاګان هغه باطل روایتونه درته راوړي، د تاسې آخرت دی ورباندې در خراب کړي. وګوره د اهل سنت په کتابونو کې داسې راغلي دي. قدرمندو دوستانو، لدینه نور ډیر کتابونه سه، دا ویډیو به ډیر در باندې لوی سي، که ضرورت شو دا ټول کتابونه به زه د دوی در ښکاره کوم. دا د دوی په کتابونو کې د دوی د امامانو خبرې وي، چونکې دوی امامان نه مني، بله د اهل بیت ور وګرځوي، هسې د خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې موږ د اهل بیت وبنو. راځو دې ځای ته، آیا دا روایت صحیح ده که صحیح نه ده؟ قدرمندو دوستانو، له هر څه نه مخکې تاسې راسئ بخاري شریفي ته. تاسو ته به په اسکرین ښکاره سي. په بخاري شریفي کې 2204 نمبر روایت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ یو صحابي وایي، دا اوږد روایت ده، وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شاهدی ورکړې وه چې معاویه رضی الله عنه مؤمن مسلمان ده. ځکه امام حسن علیه السلام راغله د نبی علیه السلام خوا کې او وی ویل چې د ما دا بچی سید ده، او داسې وخت به راځي چې د دې بچي په لاسونو به مې د دوو لویو عظیمو ډلو د مسلمانانو په منځ کې به روغه جوړه راځي. الله اکبر. بیا همغه اوسي د علي رضی الله عنه چې کوم ډله وه او د معاویه رضی الله په منځ چې کومه ډله وه، د دې دواړو ډلو په منځ کې الله جل وعلا د امام حسن رضی الله عنه و ارضا په لاسونو روغه جوړه وکړه. د مسلمانانو هغه بې اتفاقي په اتفاق بدله سوه. دا یوه خبره. دویمه خبره، په ترمذي شریفه کې 3842 نمبر روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاویه رضی الله عنه ته دعا کوي، اللهم اجعله هادیا مهدیا. یا الله، معاویه رضی الله عنه خپلم په هدایت ولري او د نورو د پاره هم هدایت کوونکی جوړ کړي. الله اکبر، لا اله الا الله. په بل روایت کې سي مسند احمد راوړی ده، د دواړو روایتونو ته شیخ البانی رحمه الله صحیح ویلی دي. اللهم علم معاویه الكتاب والحساب وقه العذاب. یا رب العالمین، معاویه رضی الله عنه ته کتاب او حساب ورزده کړي، علم ورکړي، وقه العذاب او لعذاب نجات ورکړي. الله اکبر، لا اله الا الله. قدرمندو دوستانو، دغه هغه روایتونه صحیح روایتونه چې د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې په مناقبو دي معاویه رضی الله عنه کې راغلي دي. راځو دې ځای ته. دا روایت چې د پیش کړل، مسلمانانو د دغه روایت په سر باندې تاسې وګورئ. هماغه روایت ده چې په اشراف الانساب 5 جلد کې راغلی ده. په دې کې څه وایي؟ د دې په سر ګوره د ده هغه یوه سپینه لیکه ښکاره کېږي، خو ټول یې نه ده ښکاره کړی. دا سند ده تر دې ځایه پورې. عن ابن عمر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن يطلع علينا من هذا الفجر رجل من أهل الجنة فطلع معاوية فقلت هذا هو؟ قال نعم هذا هو. ام دا روایت دا داسې کوم روایت راوړی په دغه کتاب کې په دغه صفحه کې، سبحان الله، دغه روایت په سر باندې دا روایت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې اوس به له دغه درې نه له دې ځای نه به یو سړی راسي چې هغه به له جنتیانو نه وي. وی فطلع معاویه رضی الله عنه راوتل فقلت وی ما ورته وی چې هذا هو؟ وی نبی علیه السلام ورته وی چې قال نعم هذا هو. دا وی هغه ده. مسلمانانو د اهل سنت والجماعت دا پاک مبارک دین ته وګورئ. دا روایتم صحیح نه ده. لدین لاندې روایتم چې ده راوړې ده، دا وحدثني إسحاق دا سرازي قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق دي زي توقوري. إمام عبد الرزاق رحمه الله دا دي أهل السنة والجماعة لوي إمام ده، لكن إمام عبد الرزاق رحمه الله وآخر عمر كيرون سوي كلا سيرون سول ندب بيخي عجائب خبري أو روايتنا بي دي أهل بيته ومناقبه كي كوال.
چې هیڅ عالم هغه ورسره تایید کړي نه دي، بلکې د چا چې به سیاسي اختلاف له اهل بیتو سره راغلی و د هغه په شان کې به بیخي جالبه خبرې کولې. تاسې وګورئ دغه روایت اوس په انساب الاشراف کې همدا روایت راغلی ده، لیکن امام عبدالرزاق رحمه الله خپل کتاب لري مصنف عبدالرزاق، په هغه کې دا روایت نسته. بلاذري په خپل کتاب انساب الاشراف کې په دې زه خبر درته کوم چې دا کتاب اعتمادي کتاب ده د اهل سنت والجماعت په نيز کنه دا به په اخر کې دا خبر درته کوم. دوستانو تاسو وګورئ بلاذري دا روایت راوړی ده لچانه له امام عبدالرزاق رحمه الله. امام عبدالرزاق رحمه الله خپل مصنف لري، په خپل مصنف کې دا روایت نه راوړی. امام عبدالرزاق رحمه الله په خپل مصنف کې په لسګونو روایتونه د معاویه رضی الله عنه په مناقب او په فضائل کې راوړي. اول نمبر روایت مسلمانانو تاسو دې ځای ته وګورئ، مصنف عبدالرزاق 11 جلد 353 صفحه روایت راوړی ده. اخبرنا عبدالرزاق اغا سند ده بیا وایي سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية. سوای په هر څه باندې برابرو د حکومت او د باچي او د خلافت لپاره هغه وایي معاویه رضی الله عنه. د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې دا څوک وایي؟ دا امام عبدالرزاق رحمه الله وایي. همدغه شان تاسې وګورئ قال عبدالرزاق په خپل مصنف کې وایي دا سند راځي تر دې ځایه پورې وایي دخلنا على معاویه فنادى المنادي ويمو داخل معاوية رضي الله تور للصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية كما قال المؤذن ترپای پوری. دا په لسګونو روایتونه دي چې امام عبدالرزاق رحمه الله له معاویه رضی الله عنه روایت کړي دي. ای عاقل و شیو، ای هغه شیو چې عقل لري او د حقیقت په لټه کې یاست. یعنی یو څوک داسې خبره کوي چې پلانی کس په اسلام نه مړ کیږي، بیا د هغه مناقب د هغه فضائل په خپل کتاب کې لیکي. آیا دا امکان لري چې داسې کار دې څوک وکړي؟ امام عبدالرزاق رحمه الله په خپل مصنف کې د مناقب د معاویه رضی الله عنه بیان کړي دي، په لسګونو روایتونه له معاویه رضی الله عنه راوړي دي. تاسو اوس راسئ دې ځای ته دغه کوم کتاب نه چې دغه کس دلیل راوړی ده چې وګوره په دې روایت کې معاویه رضی الله عنه ته ویلی شوي چې په اسلام نه مړ کیږي. په همدغه کتاب کې په همدغه صفحه کې د دغه روایت په سر باندې مخکې مې په اسکرین ته ښکاره کړی، یو ځل بیا ورته وګورئ. په همدغه صفحه کې روایت ده له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ویل چې له دغه ځای نه به یو کس راوځي له دې درې نه چې هغه جنتي ده، چې راووتل هغه وایي معاویه رضی الله عنه. ګورې اهل سنت والجماعت هغې روایت ته ضعیف وایي، صحیح ورته نه وایي. دغه کوم روایت چې د راوړی دا هم صحیح نه ده. ولې؟ تاسې راسئ دوستانو اوس دا ځای هم درته ښکاره کړم. مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله 3 جلد 299 صفحه او همدغه شان دا خبره په 22 جلد کې هم راغلی ده. قال يحيى ابن معين دا د جرح او د تعدیل د اهل سنت والجماعت لوی امام ده. څه وایي؟ وقال لي عبد الرزاق، وای ماته امام عبد الرزاق ویل اكتب عني ولو حديثا واحدا، وای لمانه یو روایت ولیکه من غیر کتابی دی مال کتابنا بغیر، یعنی لمصنف عبد الرزاق لدينا بغیر. فقلت لا، وای ما ورته لا ولا حرفا یو حرف لا ولا کولیکم. په اسکرین به درته ښکاره سي دوستانو. ولی د امام بخاري رحمه الله خبر درته کوم، بیا وروسته ان شاء الله الرحمن په دې باندې وضاحت درکوم. تاریخ الکبیر امام بخاري رحمه الله 4 جلد او 113 صفحه. عبدالرزاق باب راوړی ده، باب عبدالرزاق. امام بخاري رحمه الله سوای وای ما حدث من كتابه فهو اصح. یعنی امام عبدالرزاق رحمه الله سی په خپل کتاب کې کوم روایتونه راوړي دي هغه بل نور روایتونه صحیح وي، یعنی بغیر د دې کتاب نه کو نور روایتونه وي هغه به اعتبار وړ نه وي. ولی بنوي؟ امام عبدالرزاق رحمه الله په اخیر د عمر کې ړوند شول، حافظه یې ګډوډه سوله، یعنی داسې څه به یې ویل چې هغه به ګډوډ ول او له ځانه به یې داسې خبرې کولې په اخیر د عمر کې چې هیڅ چا ورسره نه قبلولې. تاسو راسئ امام احمد بن حنبل رحمه الله او همدغه شان امام نسائي رحمه الله هغه په شرح د علل الترمذي کې څه وایي؟ وای ما حدث عنه بآخرته ففيه نظر.
امام احمد ابن حنبل رحمه الله سوای، امام نسائی رحمه الله، دا دواړه جلیل القدر امامان دی اهل سنت والجماعت دي. هغه وای په اخیر دی عمر کې لدنه څه روایتونه راغلي په دې ټولو کې نظر ده، ګانې د قبول وړ بنوي. او همدغه شان ابن رجب رحمه الله هغه سوای په خپل کتاب کې او شرح د علل ترمذی کې وای امام عبدالرزاق رحمه الله په اخیر د عمر کې دسی احادیث ویل سی هغه به ټول مناکر ول، یعنی منکر بول، د اهل بیتو په شان کې به دسی خبرې کولې چې ټول به لزانه خبرې کولې، او د اهل بیتو یعنی سری چا به لیگ سیاسی مخالفت ورسره راغلی او دغه په شان کې به دسی خبرې کولې چې هغه به بیخي بې سنده او بې ځایه خبرې به وي. همداسې په لسګونو امامان ابن قدامه رحمه الله په خپل کتاب کې همداسې د اهل سنت والجماعت نور لوی لوی امامان دي چې امام عبدالرزاق رحمه الله چې په خپل کتاب کې کوم روایت راغلی وي هغه به له هغه روایتونو نه صحیح وي چې د ده په کتاب کې نه وي راغلی. یعنی محدثینو د اهل سنت والجماعت، امامانو د اهل سنت والجماعت، د جرح او د تعدیل امامانو دی به د امام عبدالرزاق رحمه الله له خپل کتاب نه بغیر بل چیرې چې بله دنه یو روایت راغلل هغه به یې نه قبلول. ځکه علت پکې دا و چې امام عبدالرزاق رحمه الله په اخر وخت کې ړوند سول، لړندېدا سره سره د ده حافظه ګډوډه سوې وه، له حافظې ګډوډېدا سره سره داسې مناکرې خبرې به ځینې کېدلې چې هیڅ چا ورسره نه قبلولې. نو ابو مواد صاحب که چیرې همدغه روایات ته په دې دلیل کې پیش کوي چې خپل عوامو ته دوکه ورکړي چې وګوره معاویه رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویلي دي چې به په اسلام نه مړ کېږي، د دغه روایت په سر باندې بیا هغه بل روایت دی ولې پرېښی ده چې نبی علیه السلام جنتي انسان ورته ویلی ده. خو اهل سنت والجماعت الله جل وعلا پاک دین را کړی ده، دروغ نسته پکې چې چا 1000 کاله 300 کاله مخکې 1500 کاله مخکې دروغ ویلي. موږ الحمدلله راته معلومیږي ځکه موږ ته علماو داسې خدمت کړی لولا السند لقالوا من شاء ما شاء. ما دین سند لري الحمدلله، دا د تاسو اپډیټ ولا کمپنۍ نه ده. دا اعتراضونه کوه په دې کې به د اهل سنت والجماعت نور حقانیت څرګندېږي او تاسو چې خپلو عوامو ته دوکه ورکوئ هغه به ان شاء الله ښکاره کېږي که د رب العالمین جل وعلا رضا.